باید چې د یو سالک د ورځې د څلور اعمال چې کوم نفلي اعمال دي په دې کې د ورځې څه نه څه حصه کې مشغول وي. فرایض او واجبات او سنت مؤکده اخو به خامخا کوي، خو د هغې نه علاوه د ورځې په وظایفو کې او د ورځې په اعمالو او مشاغلو کې دا څلور اعمال خصوصا راغلي. یو دعا، منځونو نه رستو، ذکر نه رستو، اعمالو نه رستو دعاګانې، او دغه شانتي عالمانو د دې شغل پابندۍ دپاره او د دې قیمتي دعاګانو نه د حصې اخیستلو دپاره مستقل کتابونه لیکلي دي چې د هغې نه یو حصه د ورځې وویلی شي. مثلا ملا علی قاري رحمه الله حزب اعظم لیکلی دی، نو هغه د هفتې په ترتیب هم شته او ماهوار ترتیب باندې هم شته. نو کم از کم د یوې ورځې دا حصه وویلی شي. ټوله ورځ کې چې څه ټایم وزګارې حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه مناجات مقبول لیکلی دی. مناجات مقبول د مسنون دعاګانو هغه دعاګانې پکې دي چې کوم نبی پاک صلی الله علیه وسلم مختلف وختونو کې مختلف ساعتونو کې ویلي دي. دریش کاله زندګۍ کې چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم کومې دعاګانې مبارکې ویلي دي او کړي دي، علماء حدیث هغه د کتاب الدعوات په نوم باندې په کتابونو کې را جمع کړي دي. بخاری شریف کې شته، ترمذی کې شته، ابو داود کې شته، حسن حسین او عمل اليوم واللیله د امام عبدالرحمن نسائی، دارنګه کتاب الاذکار د امام نووي رحمت الله علیه هغه په دې باندې لیکل شوي دي او دا کتابونه ته ډک دي. بیا مزید سهولت علماء کرامو مونږ ته دا راکړی دی چې دا یو ځای کړي دي او د مختلفو کتبو نه را جمع کړي دي او صرف د ویلو په انتظار دي. لکه مولا علی قاري صاحب حزب اعظم هم داسې دی او د مولانا تانوی رحمه الله مناجات مقبول هم داسې دی. حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله د جامعه حقانیه بانی هغه به د مولانا علی ابن سلطان الهروی المعروف بملا علی قاری رحمه الله حزب اعظم اهتمام سره ویلی او دارنګي د تانوی رحمه الله خلفاء او مناجات مقبول مکمل ویلی روزانه ټول د یوې هفتې سبق دی. خوشا ابرار الحق هردوی رحمت الله علیه با د قرآن تلاوت او د ذکر اذکار نه بعد مکمل د حضرت تانوی سے مناجات مقبول یوی هفتې سبق روزانه ویل. لکه دا موږ چې څونه خبرې کوو که نه فضول خبرې او فضول اورو، که دا ختم شي نو موږ به دې خوا راشو. او که نه ما ویلې تا ویلې او اجرو کې ناستو او دکانونو کې او بازارونو کې، نو بیا دې سړي ته دا شی ګراني. لکه زمونږ استاسو مازغه خو فضولو خبرو وخوړه، لا یعنی اورو لا یعنی کو الله دې مونږ تاسو ته معافي وکړي. نو دا دعاګانې دي، خبر مې دعاګانې پوره او ذکر د درېمې کلمې ذکر، درود شریف، استغفار، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سلورم کلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله الملك الحق المبين وغيرها.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دا سلسل زل د خپل سلسله مبارکه د اذکارنا بعد باید چې یو سالک وي والقراءه او د قران پاک تلاوت. دا څنګه صوفي دی چې تر اوسه قران ویلې نه؟ دا په کومه سلسله کې دی؟ دا د کمی سلسله پیراو دی. په تصوف کې بغیر د قران پاک نه سره څنګه طریقې کولی شي؟ ویږي کنه. امام سید الطائفه شیخ جنید بغدادی رحمه الله فرمایي چا چې قران او نه ویلې، حدیث د محمد صلی الله علیه وسلم او نه وی، د مشایخ صحبت او نه کو، د زمون په لار اړو تلې نه دی. چا چې قران او نه وی، د رسول الله سنت یاد نه ک، ولم يتدرب من المشایخ، د مشایخ صحبت نه کوي، ناستا نه کوي، وخت نو باسي، فلیس فی من امرنا فی شیء، زمون په لار اړو راغلی نه دی. مفتاح الجنه فی الاحتجاج بالسنه کې امام سیوطی رحمه الله لیکي. نو دا ذهن کې کینوي که قران دی نی ویلې شروع کا سا خو در کېشته کنه او جبه دې مشته. دا نه چې په ما وخت تیر دی، د روټۍ وخت نه دی تیر، د چکر وخت نه دی تیر، د فضول ګرځېدو وخت نه دی تیر، او د الله کتاب ته موږ تاسو داسې شا کړې ده د هغې ټایم موږ د ځان نه ټیک ته چې د ځوانۍ او د بچپن علم اوچت شی دی، خو دې شعري کې دا شی نشته چې اوس په ما وخت تیر دی. ته دا مونځ څنګه کوې؟ ته ویل رانځه سبق څه وی؟ تا معلومات کړی دی، ته کوم صورت وی؟ نو دې کې معافي نشته دی. نو قرآن پاک بیا خلق داسې شته چې روزانه 15 سپارې وایي، 3 سپارې هم وایي، زموږ په دې ملګرو کې شته یو سپاره وایي. خو خو چونکې نرمي کوو، کوشش کوو کم از کم چې 15 رکوع خو د ورځې وی، یو پاو په 4 ورځو کې خو یو سپاره ختمه کړي. والفکر او مراقبه وکړي، فکر وکړي، دا ډېر ضروري شی دی. که دا بعضې وخت کې پاتې شي، دا 4 وړه عمل خیر دی، څه فرض نه دي، خو د دې اهتمام پکار دی. او دارنګې د دې نه غافله کېدل نه دي پکار. لږ لږ وایه، دا ټول یو ګنټه کې کېږي، د سړي رشتو ګنټو کې چې یو ګنټه دی له ورکړه بالکل کېږي. چې څه ټایم یې ورکړې. بل عمل د سالک د نر خاتنه تر د ساخ پورې چې د چا شمونځ دی، د ساختي مونځ دی، دا ډېر لوی مونځ دی. نو دې کې 2 کارونه پکار دي. یو د ساختي مونځ دی، او دویم بیمار پرسی وي، یار دوست یا خپلوانو کې څوک بیماری دغه تپوس ته لاړ شي، یا جنازه وي ای کې سړی سوالی شریک شي، یا د درس یو مجلس وي، تا سره نږدې یو مدرسه یو جماعت یو عالمي، د علم مجلس کې ناست عظیم عبادت ته، یا یو حاجت وي د کور خدمتي، سودا راوړلی، ګیا راوړلی، خشاک راوړلی، دام نیکی ده. یا د یو بل مسلمان حاجت وي، که دا ټول کارونه نه نو د قرآن تلاوت او ذکر کې دا وخت سالک دی. بیا د ساختی د وخت نواله تر زواله پورې د دنیا کسب او کار دی، بازار تدلیلی، دکانداری کولی، یا یو بل ضرورت وي، او د خپل ځان د پاره او د بچو د پاره د کسب او کار یو طریقه به اختیار کړي، او په دې کې به د ذکر نه غافل نه وي، د الله ذکر دی کوي، او ډېر وخت د دنیا له نه ورکوي، ځکه دا پاتې کېږي. اینه چې فارغ شي بیا بل عمل د قیلولې دی. دا ډېر اوچت سنت دی چې د دنیا د کسب کار نه فارغ شي، د ماسپښین مونځ نه مخکې یو 10 منټه، نیمه ګنټه، 20 منټه خوب وکړه، دا سنت دی.
د دې فائدہ دا ده چې تهجد ته برا پاسې دی شي دا د تهجد لپاره داسې مقام لري لکه د روزې لپاره چې پښمنه د پښمنی په برکت سره روزه په اسانه نیولې شي د قیلولی په برکت سالک او مرید هغه تهجد ته په اسانه را پاسې دی شي نو 40 غنټې دي په شپه ورځ کې اعتدال دا دی چې 3 اسی سره خوب لور کې سلس هغه 8 غنټې دي څوک چې دې نه کم ود کېږي د دې وخت عالمان وای صوفیان وای وجود کې بیا فرق راځي او چې د 8 غنټو نه زیات ود کېږي نو بیا باندې راسته کېږي بیا باندې د دین څخه کار کولې شي د دنیا او که یو سره د 8 غنټو نه زیات د شپې ود کېږي نو دله د ورځې بیا خوب نه دی پکار بلکې د ورځې خوب به هغه کس کوي چې د شپې 8 غنټې خوب برابر کړی نه وي که زیات خوب کوي نو ګناه نه ده خو ناراسته کېږي به د کاره بوځي څلورم عمل د سالک هغه د زوال نه تر د ماسپښین مانځه پورې هغې نه فارغېدو پورې دی دا ډیر مختصر وخت دی او مختصر ذکر دی خو ډیر افضل دی نو پکار دا ده چې اذان د ماسپښین کیږي چې سالک د اذان جواب ورکړي په ژبه هم او په قدم سره هم بیا دې راشي او 4 رکعات نفل لیو کی د خپل سنتو نه مخکې په یو سلام دا 4 رکعات نفل ډیر لوی اجر او ثواب لري احادیثو کې راغلي د تهجد عمره ثواب او صحابه کرامو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نوا چې د شپې کم عمل وظیفه ذکر یا نفل پاتې شنو ډیر ټیم کې به قضا وړل امام ابن الماجد دمیاتی رحمت الله علیه المجر الرابح کې باب تړلې نو دغه وخت کې د سورکات نفل کی پکار دا چې وګدوګ د رکعاتونو کې مستحب ده ځکه حدیث د ترمذی شریف کې راغلی دی وخت کې د رحمت دروازې کولاویږي نو بیا بهتر ده چې یو بنده بهتر عمل منځ الله ته پیش شي بیا به د ماسپښین منځو کې او سنت به وکي عین چې فارغ شي 2 رکعات سنت یې موکل مخکې سنت کړي 10 رکعات منځ پورا شو بهتر ده چې د منځره ماسپښین نه وروسته 4 رکعات نفل وکي دا نفل پنځم عمل مستحب او د سالک چې کوم ټیم ټیبل له ورځې د اعمالو هغه د ماسپښین د دې نفل نه بعد تر مازیګر پورې وخت دی کې بس کوي بهتر راځي کې ذکر کې مشغولي او دارنګي د خیر کارونه چې کوم دي کله دنیوي کار وي هغه دی کوي سخت شغل وي کسب وي زمینداری وي دکانداری وي وغیرہ اکدا نه نو ذکر او تلاوت دلائل الخيرات وغیرہ کې مشغول دي او بهترین عمل د مانزه انتظار دی د مونږ نرستو د بل مول انتظار شپږم عمل د سالک هغه د مازیګر د وخت د داخلي دونه تر زیړی مازیګر پورې وخت دی نو پدې کې بل عمل نشته نفلی منځونو کې او چې کله اذان وشي اذان جواب پور کی او 4 رکعات نفل وو کی په یو سلام که 4 رکعات نه کین نو 2 رکعات وو کی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای کم بندا چې بدی وخت کې 4 رکعات نفل وو کی دې سړی د پر جنت واجب شو بل حدیث کې 2 رکعات راغلي نو کم از کم 2 رکعات او بهتر راځي 4 رکعات وو کی بیا فرض دي د مازیګر بیا د غینر سو ختم دی چې ختم خواجگان کی سوال عما يتساءلون سورت اولولی او دارنګي د درېمې کلمې ذکر کوي تسبیحات کوي
دا وجه ده چې د مازدیګر د مانځه نه وروسته نفل نشته دې دپاره چې دې وخت کې خلک ذکر ته متوجه شي تسبیحاتو ته متوجه شي لا اله الا الله ته متوجه شي موطا امام مالک کی حدیث دی صحابه کرامو بچی د مازدیګر مونځ وکړه نو په خپلو ځایونو به کېناسته تر ماښامه پورې به په مصلا باندې او د مانځه په ځای کې ناستو ذکر به کوي او د هغې د جهر به داسې اندازه وه لکه د شاتو مچۍ چې بنګېږي دارنګې د سهار د مانځه نه وروسته په خپل ځایونو باندې ناستو الله دې ټول امت مسلمه کې دا عمل ژوندی کړي د دې ډېر لوی برکات دي د دنیا او د آخرت خیر پکې دی الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي نو بهتر شی پکې د قرآن پاک تلاوت هم دی چې غور او فکر سره سره کوي دې سره د انسان د نفس تزکیه کېږي د زړه نه خیرې د ګناه لرې کېږي عقیده او اخلاق یې ښایسته کېږي مضبوطېږي بیا اووم عمل دی د نور زړېدو نه تر ډوبېدو پورې دا ډېر شریف وخت دی حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي چې صحابه کرامو به د دې وخت ډېر احترام کول د سحر د مانځه نه وروسته د وخت نه به د دې وخت ډېر زیات قدر کولو نو په کار دا ده چې په دې وخت کې د ماښام د اذان نه لږ مخکې ټایم کې تسبیحات ویلېږي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او دارنګي استغفار ویلېږي استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اما خام چې شو نو د ورځې اعمال پوره شو په کار دا ده چې سړی په تېره ورځ باندې ځان سره اوس حساب وکړي چې سم یې وګټل سم یې وبیلل د دین مې څه وکړه د آخرت مې څه وکړه ځان له مې څه تیار کړه توبه مې ویستې ګناه رانه شوې ده توبه مې ویستې ده که نه ده او معافي راته شوې ده که نه ده ځکه د زندګۍ نه یو ورځ کمه شوه دارنګې دا زندګي کمیږي یو ورځ تېرېږي بیا بله تېرېږي بیا بله تېرېږي د انسان عمر ختم شي دیو جن حسن بصری سے فرمائی یبن آدم انما انت ایام اے دا آدم علیہ السلام ضیا تو خورزی ستا عمر دستا شخصیت تے اذا مدا یومو کا مدا بعدو کا یو رز دی تیر شو بعض حصہ دی تیر شو لکه لاس تی لاړو بل اور دی تیر شو بل لاس تی لاړو دا انسان ختم شي نو په کار دا چې سړی فکر وکړي چې ما څه وکړو نیکو اعمالو باندې الله شکر ادا کړي او ودې وایي چې دا د الله توفیق دی د الله رحم دی او دارنګې که ګناهونه تې شوي د هغې د توبه وباسي او آینده د اراده وکړي چې بیا به نه کوم او د شپې باره کې د فکرمند شي چې شپه کې به اوس کوتاهي نه کومه او د هغې په ځای به د شپې نیک اعمال کوم ځکه د شپې یا د ورځې چې نیک اعمال کم کېږي دا د انسان ګناهونه معاف کوي او د الله شکر دی ادا کړي چې ورځ تېره شوه زما جسم صحیح دی الحمدلله او دارنګې عمر یې راکړی دی او دارنګې باوجود دی نه چې ما نه کوتاهی کوي بېشماره نعمتونه یې راکړي دي او نعمتونه یې رانه وانغسته الحمدلله یو ډله د صحابه کرامو تابعینو داسې وه چې ورځ به تېره شوه نو ماښام کې به یې لږه صدقه وکړه د الله د شکر لپاره چې الله په خیر باندې ورځ تېره کړه او دارنګې کوشش به یې کوو چې څومره د خیر کار کولی شي وکړي الله پاک دې موږ تاسو ته توفیق راکړي بیا به د شپې اوراد ووایو انشاءالله سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین